حضرت جابر رضی الله عنه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به کله بیان کوي، خطبه به ویله، بیان به کوي، وعظ به کوي، احمرت عیناه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سترګې به سرې سوې، او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم وعلا صوته، د رسول الله صلی الله علیه وسلم صوت به لوړ سو، تیز به سو، غږ به په زوره سو، واشتد غضبه، د الله د رسول صلی الله علیه وسلم خشم غصه به ډیره زیاته سوله، حتی کأنه منذر جیش، رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبرې دا رقم کولی لکه یو لشکر چې پر یو قوم باندې را روان دی او پر دا قوم باندې حمله کوي، او رسول الله صلی الله علیه وسلم به د خپل قوم د دې سبیرو چې هغه لشکر را روان دی پر تاسې باندې حمله کوي، تاسې وژني، هلاکوي مو، داسې بیان به رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي. بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم كأنه منذر جيش يقول سباحكم ومساكم ويقول بعثت أنا وساعد كهاتين ويقرن بين أسبوعيه السبابة والوسطى. رسول الله صلی الله علیه وسلم به د خپل صحابه کرامو ته داسې بیان کوي لکه یو د لشکر چې را روانې پر دې حمله کوي دی ځینې بیروي، او لشکر یا اوس ماښام راځي یا سبا سهار راځي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل زه او قیامت داسې الله جل جلاله سره ملګري کړي یو، در ما وروسته بیا پیغمبر، در ما وروسته بیا رسول، در ما وروسته بیا بل دین دا نه راځي، بس دا یو دین دی، آخري دین دی، در دې وروسته به بیا الله جل جلاله قیامت جوړوي. بیا به الله جل جلاله خلکو ته د اعمالو بدله ورکړي، د آدم علیه السلام څخه نیولې بیا در حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پورې. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دوې ګوتې داسې ونیولې، زه او قیامت داسې سره پرله پسې یو. د الله رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته په دې کې څه ښیي؟ ویقول اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب الله، فإن خیر الحدیث کتاب الله. انسانانو در ټولو بهترینې خبرې، وعظ و نصیحت و هدایت د الله کتاب دی، قرآن عظیم شان دی. ای مسلمانانو دا قرآن ووایاست، دا قرآن پر هغه ترتیب باندې ووایاست چې کم ترتیب صحابه کرامو موږ ته راوړی دی. دا قرآن په هغه معنا باندې ترجمه کوي چې کومه ترجمه یې صحابه کرامو کړې ده. دا قرآن پر هغه ترتیب باندې تفسیر وکړي چې کم تفسیر یې صحابه کرامو، تابعینو، تبع تابعینو، ائمة المجتهدینو کړې ده، څلورو مذهبو امامانو کړې ده. دا داسې مه کوئ لکه د زموږ د زمانې ده د سیفیان چې د الله قرآن به درته وایي په قرآن کې جشن عید میلاد نبی په قرآن ثابت دی. چې زه یو وارې دا ستا خبره ده او منم چې د جشن عید میلاد نبی دا په قرآن ثابت دی او دا په حدیث ثابت دی، دا یو ضروري کار دی، د الله د رسول په باره کې دې څه ګمان دی؟ ولې نه وویل د خپل امت یو ورځ؟ نعوذ بالله نعوذ بالله، ستا د دغې خبرې څه دا معنا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل امت سره خیانت کړی. یو عظیم عبادت، یو عظیم کار، یو د اجر او د ثواب کار رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت ته نه وښوي. څو کاله کې؟ 23 کاله کې نور ته وښول. 2 کاله د ابوبکر خلافت نه دی ښولی، 10 کاله د عمر رضی الله عنه خلافت نه دی ښولی، 12 کاله د عثمان رضی الله عنه خلافت نه دی ښولی. داسې د حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابي طالب رضی الله عنه. بیا به نو دغه خبرې به چې درته کوي دا به د قرآن تفسیر په خپله رایه باندې کوي. پنجپیریان هم دا رقم دي، پنجپیریان، سیفیان، بریلویان دا ټوله یوه ډله ده. یو یې هغه د افراط والا دي، بل یې د تفریط والا دي. یو به د الله په دین باندې شان نه نباسي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شریعت باندې به شان نه نباسي، له ځانه به یې تخته کوي. یو به بیا د هغه تنقیص د دغه شریعت او د دین کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته دا وایي فإن خیر الحدیث کتاب الله، تر ټولو بهترین وعظ و نصیحت د الله جل جلاله کتاب دی. دا کتاب بس زه درته ترجمه کوم، که بیا ته ترجمه کوې، که بیا 100 کاله د مخه ملا ترجمه کوي، نه هغه ترجمه چې صحابه کرامو کړې ده، هغه تفسیر چې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو، تابعینو، ائمة المجتهدین نو کړې ده یا قیاس ور باندې کړی دی. په مسائلو کې قیاس کړی دی، هغه معتبر دی.